ټول افغان ملت ته مبارکي ویم او خصوصا مسافرو ته چې شکر الحمدلله زموږ او ستاسې مشترکه مبارزې رنګ راوړو او کوم د پاسپورټ مسله چې په خارج کې وه په اماراتو کې چې هغه سخت قیمته شوي وو بېرته همغه زوړ حالت ته راغله نو مننه د دې اوسني نظام نه کوو چې د ولس غږ یې واورېدو زموږ غږ یې واورېدو د مسافرو غږ یې واورېدو چې ډېره په سختۍ باندې پیسې ګټي نو مننه ترې کوو د دغه نظام نه په دې باندې ما ویډیو هم کړی دلته ما دغه لګېدلې یو نه څو ویډیوګانې مې کړې وې په دې باندې په تیارو په ټکټونو باندې په کمیار او په آریانا باندې خو هغه کې دومره فرق نه دی راغلی خو پاسپورټونه همغه زوړ حالت ته راورسېده نو مننه د اوسني نظام نه کوم زه پوهېږم چې بعضې خلک به په ما نیوکې کوي چې یو ورځ پې نیوکې کوي په اوسني نظام او بله ورځ یې وروره صفتونه کوي وروره مبارزه هغې ته وایي چې ښو ته ښو وي او بدو ته یې بد وي زه سره 2 کالو مسافر دغه نه یم مسلمان نه یم چې د امارات راغلی او ځان ورته وروره چمچه چمچه که مر شي ته ښه ویم پوه شي او پرون ورته کنځلې کولې او نن ورته زنده‌باد یم مر شي ته زنده‌باد یم او نه څه جنګ سالاران یم او نه ټوپک سالاران یم او نه څه مې غلا کړې او نه څه وروره زورواکي کړې چې د خپلو د غم راسره دی او شخصي دښمني د طالبانو سره وکړم نو خو ته ښه ویم بدو ته بد ویم چې ښه کار کوي دغه زه ورته ویډیو کوم چې ښه کار یې کړی که سبا یې غلط کار وکړو سبا ورپسې ویډیو کوم چې غلط کار یې کړی نو مننه ترې کوو د اوسني نظام نه د مولوي صاحبانو نه ښه کارونه مو همیشه ستایو ډېره مننه اسلامیت افغانیت همدې ته وایي چې د ولس غږ واورئ او د ولس مشکلات حل کړئ نو ما په خپله ویډیوګانې کړې دا ویډیو هم تاسې وګورئ بهرحال بیا به هم انشاءالله د حق په لاره به ودرېږو او زه پوهېږم چې بعضې خلک شته دي چې موږ منفي دغه کوي انشاءالله هغې پسې به موږ نه ځو زه د ولس غږ اوچتوم همیشه او بیا به یې اوچتوم ډېره مننه ستاسې د مسافرو نه دا ویډیو هم شیر کړئ چې د دې اوسني نظام نه موږ مننه ترې وکړو د مننې په حساب باندې چې ستاسې او زموږ غږ یې واورئ دا مشترکه دا کار دی زما کار یوازې نه دی زه به خبرې کوم تاسې به یې شیر کوئ ښه کمنټونه به کوئ اخر هم غږ رسېږي او زموږ ستاسې مبارزه انشاءالله رنګ راوړي او نور مسایل چې دي د افغانستان انشاءالله یو ورځ به زه دلته ویډیو کوم انشاءالله او هم ټول د خیره حل شوي په دغه ویډیو هم وګورئ خپله چې دغه سړی څه وایي په پاسپورټونو څنګه دي څو قیمت دی او د په کامیار او اریانا باندې به انشاءالله خپل اواز همداسې دغه دوامدار ساتو ځکه دغې ټکټونه نه دي ارزان شوي ښه وه د ښه شېبې ولرئ دا